درنو هیوادوالو، نن یو ځل بیا له یوه ځانګړي راپور سره ستاسو په خدمت کې یو. په دې راپور کې موږ تاسو د کابل زړه ته بیایو، هلته چې د هیواد له سترو ساختماني پروژو څخه یوه د ښار جوړونې او کور جوړونې وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي. دا پروژه نه یوازې د ښار څیره بدلوي، بلکې د ښاریانو لپاره یو عصري، خوندي او هوسا راتلونکی رامنځته کوي. تر دې مخکې چې راپور پیل کړو، له تاسو درنو لیدونکو څخه هیله کوم ترڅو د عروج چینل درسره وڅارئ، څو د هیواد له نورو راپورونو، پروژو او پرمختیایي پروګرامونو څخه باخبره پاتې شئ. دا ستره پروژه شاوخوا یوه میاشت مخکې په رسمي ډول پیل شوې ده. د دې وړاندې د جمهوریت په وخت کې پروژه د حقوقي او تخنیکي ستونزو له امله درېدلې وه، خو د اسلامي امارت او ښار جوړونې کور جوړونې وزارت له ملاتړ سره دا ستونزې یوه په یوه حل شوې او اوس تر 99% زیاتې تخنیکي او حقوقي ستونزې رفع شوي دي. د ترکیې د بهاتر شرکت د مشاور او ویاند انجینر محمد منصور په وینا د پروژې ساختماني چارې په منظم او چټک ډول روانې دي او دا مهال د پروژې لومړۍ مرحله په بشپړ ډول فعاله ده. پروژه په څو مرحلو ویشل شوې ده. په لومړۍ مرحله کې به 6 استوګنځي بلاکونه جوړ شي چې هر بلاک به 19 پوړه ولري. دا بلاکونه په 4 ډولونو ویشل شوي دي. د A بلاک 5 کوټې لري، د B بلاک 4 کوټې، د C بلاک 3 کوټې او VIP بلاک 7 کوټې لري. د دې ویش هدف دا دی چې هر کورنۍ وکولای شي د خپلې بودیجې سره سم مناسب استوګنځی غوره کړي. دا ودانۍ د ټونلي سیستم له لارې جوړیږي، یو پرمختللی او پیاوړی سیستم چې په ترکیه، تاجکستان او عراق کې هم کارول شوی دی. د دې سیستم لویه ګټه دا ده چې د زلزلو پر وړاندې ډیر مقاومت لري او د جوړولو سرعت هم په لوړه کچه زیاتوي. د شرکت د مسؤلینو په وینا د هغو کسانو لپاره چې غواړي استوګنځي واحدونه واخلي، د قسطونو سیستم په 4 پړاوونو کې جوړ شوی دی. د هر واحد بیه د بلاک له ډول او مساحت سره تړلې ده، خو پیرودونکي کولی شي د لومړي قسط د ورکولو وروسته پاتې قسطونه د پروژې د پرمختګ سره سم ورکړي. ښه خبر دا دی چې د ښار جوړونې او کور جوړونې وزارت په همکارۍ 14% ځانګړی تخفیف د ټولو زړو او نویو پیرودونکو لپاره په پام کې نیول شوی دی. په دې پروژه کې د ښار جوړونې وزارت ډیر فعال نظارتي رول لري. د وزارت د استازي انجینر طاهري په وینا ټول ساختماني مواد د قالب اچونې، بطن اچونې او تخنیکي معیارونو مرحلې په دقیقه توګه څیړل کیږي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې پروژه د نړیوالو انجینري معیارونو سره برابره ده. هغه زیاته کړه دا یوه ملي پروژه ده او د کیفیت له پلوه به د افغانستان له غوره ساختماني پروژو څخه وي. ټول بلاکونه د ټونلي سیستم له مخې جوړیږي چې د زلزلو پر وړاندې مقاومت لري او د بشپړېدو سرعت یې هم ډېر لوړ دی. د تخنیکي مسؤلینو په وینا تر اوسه د پروژې شاوخوا 40% کار بشپړ شوی دی او تمه ده چې راتلونکو څو میاشتو کې به لومړني بلاکونه د استفادې لپاره چمتو شي. اوس مهال 4 بلاکونه په بیلابیلو مرحلو کې دي. 2 بلاکونه د چت اچونې په پړاو کې او 2 نور د بنسټ ایښودنې په پړاو کې دي. د وزارت پلان دا دی چې په راتلونکو 6 میاشتو کې به د لومړۍ مرحلې ډیری برخه بشپړه او خلکو ته وسپارل شي. دا ستره پروژه نه یوازې کابل ته نوې څهره ورکوي، بلکې د ښاري پراختیا، کارموندنې او د خلکو د ژوند د کیفیت په لوړوالي کې مهم ګام بلل کیږي. موږ د ټولو انجینرانو، کارګرانو او مسؤلینو لپاره د بریا هیله کوو چې په دې ملي پروژه کې برخې لري. هیله ده چې افغانستان د یوه روښانه، آباد، خوندي او عصري راتلونکي په لور ګام واخلي.